د ښار د تنویر لپاره د کندهار ښاروالي هڅې. کندهار ښاروالي په دې وروستیو کې د ښار د نورو سیمو ترڅنګ دا ځل د لویې ویالې د غاړې ګروپان په اساسي ډول جوړ او روښانه کړل. کندهار ښاروالي الحمدلله خصوصا د برق د څانګې کوم مسؤلین چې دي هغه شپه ورځ اخته دي چې د ښار د تنویر په باره کې ډېرې هڅې وکړي، ډېر کوښښونه وکړي او سږ کال یې یعنې چې دغه 1445 کال دی یا په اصطلاح 1403 کال دی، په دې کې الحمدلله ډېر غټ غټ کارونه وشول. یو دغه د جملې څخه دا اوس چې موږ تاسې دلته حضور لرو دا د لو ولې غاړه وه چې دغه ډېر ګروپان وه چې د کلو کلو څخه دا په اصطلاح ناکاره وه یا خراب وه یا کار نه کاوه. الحمدلله د ښاروالۍ د برقي څانګې د مسؤلینو د هڅو په نتیجه کې یا دې جوړ شول یا دې ترمیم شول یا دې ټوله دغه ساحه روښانه شول. او بل سږ کال یعنې په دا نږدې ورځو کې د شهیدانو چوک څخه نیولې بیا د ایران تر کونسلګرۍ پورې یا د منډیګک مخ چې دی دا دلته ټوله څراغان نصب شوي وو خو هغه هم خراب وو، د فعالیت لوېدلي وو. نو هم د دغو مسؤلینو د هڅو د کوښښونو په نتیجه کې هغه ټوله فعاله شول. بله شپه زه ورغلی وم ټوله لګېدل، یعنې هېڅ مشکل هېڅ شي نه درلودی. او دغه رقم نور ځایونه چې په ښار کې دي خصوصا د کندهار عمومي جاده چې د کپتان مدد چوک څخه ونیسي بیا هلته تر یا د امارت چوکه پورې دغه جاده چې وه هغه 2 اسټیشنونه بالکل اول 2 اسټیشنونه چې وه هغه بالکل ناکاره وه، یعنې خراب وه، د فعالیت د 3 کاله هغه نه وه لګېدلي. دغه 2 اسټیشنه فعاله وه. نو او ګروپان هم داسې ځای پسې وه چې فقط به ګروپ معلومېدی بل به رڼا به نه معلومېدل. نو د ښاروالۍ د مسؤلینو په هڅو خصوصا د ښاروال صاحب په خصوصي هدایت او د برقي څانګې د مسؤلینو په ذریعه په ډېر لنډه موده کې حتی د روژې په هغه سختې ګرمیو په هغه ورځو کې د دا ټوله جادې تقریبا 600 که 900 ګروپان وه دا ټوله تبدیل شول په ټوله افغانستان کې چې هغه ښه معیار والا ګروپان وه او ښه روښانه ګروپان وه هغه نصب شول. د اوس جاده ټوله خلک ویني چې هغه داسې روښانه ده چې بیخي یعنې نور اطراف هم ورسره روښانه دي. او انشاءالله العزیز موږ ډېر کوښښ کوو چې په ښار کې یوه کوڅه یوه جاده هغه داسې پاتې نه شي چې هغه د شپې د خوا روښانه نه وي، تنویر شوی نه وي. عامو شهرانو ته خو دا هدایت لرو دغه ګروپان د دوی داسې بولي لکه د خپل کور ګروپان، او کله چې هر ګروپ د فعالیت څخه ولویځي د ښاروالۍ مسؤلین دي په هغه خبره وي. دغه د برېښنا کور تپله څخه شروع دي بیا در پوهنتون در 2 ډبلو سړکانو پورې چې دغه برېښنا کور تپله څخه او بیا دغه در ډبل 2 پلو پورې د پوهنتون د دروازې پورې 124 خادي دي. هر خاطر 2 ګروپ لري چې 252 ګروپ کېږي. ټوټال دغه ځای د برېښنا کور تپله څخه دغه ځای دواړې غاړې 3780 متره کیبل متخادو په سر کاش کې بیا د کیبل پر سر باندې دغه کاش کې لین. نو ان شاء الله دا ور په اساسي شکل جوړ شول د ښاریانو د اسانتیا لپاره ان شاء الله برابر شول. افغانستان غازی د وخت دغه ځای چې و دلته تاریخ و دا معنا نوړه او شی نه و نه تاریخه وه د به څوک چندانې نه کښېنستلول. دا ښاروالۍ څخه موږ ډېر خوشحال دا ګروپان یې مشلولي دي لګولي دي معنا د دې دغه میله والا ځای کښېني د اوبو پر غاړه ښه خوند هم کوي نه دا ډېر ښه خوند کوي. اوس دا ګروپان سره پاله سوي دي نو دا ځوانان راځي د دې تفریح دپاره ګوړی ساکېرۍ کوي. نو دا ډېر ښه کار وسو چې دا پاله کړي دي سره. اوس الحمدلله بیخي ښایسته دی. خدای پاک چې د دې خدمتونه قبول کړي. کور یې ودان د ښاروالۍ والا اوس ښه روښنایي یې جوړه کړه، د ناستې د ولاړې ځای خوندور شو، د خلک راځي د دې د شپې تر ډېره پورې ناست. افغانستان غازی افغانستان هیواد مو آبادیږي ان شاء الله جوړیږي چټګم اخلي دا